د میدان وردګ ولایت عامې روغتیا ریاست د همکارو مؤسسو په ملاتړ سید آباد، نرخ او جغتو ولسوالیو کې 4 روغتیایي مرکزونه پرانیستل. دغه روغتیایي مرکزونه چې په سپینو ساحو کې د 2.4 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پرانیستل کیږي، د ولسونو لپاره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. پروژه مجموعي بودجه 2.2 میلیونه یورو چې معادل د 2.4 میلیونه ډالرو کیږي. یاده پروژه د نرخ، سید آباد او جغتو ولسوالیو کې پلی کیږي چې د مولا، خوجاب، جنگجای او تایتمور کلیه تر پوشش لاندې دي. دغه ولسونه صحي خدماتو ته کامل لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې ټول هغه محروم خلک چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري په اسرع وخت با کیفیته عادلانه روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د میدان وردګ ولایت مسؤلین یادو روغتونونو ته د خوښۍ ترڅنګ وایي د روغتیا په برخه کې زیاتو کړنو ته اړتیا ده چې باید ترسره شي، او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به لا زیاتې هڅې وکړي. د خپلو امکاناتو ته او موجوده حالاتو ته په کتو که هغه مؤسسات دي که وزارت صحت عامه ده خپله هڅه او کوشش یې کړی، خو لا هم ډېر کارونه د موږ تاسو په مخ کې پاتې دي. دغه کومه اندازه اجناس یا وسایل چې دلته راوړل شوي دي یا کوم کلینیکونه چې نوي ایجادیږي په دغو مختلفو ساحاتو د موږ په ولایت کې د وزارت صحت عامې له محترمو کارمندانو، خصوصا د موږ تاسو د ولایت محترم رئیس صاحب نه او د ده له ګډ ټیم نه د ولایت په نمایندګۍ موږ تشکري کوو. په همدې غونډه کې د عامې روغتیا ریاست له لوري د شاوخوا 7 میلیون افغانیو په لګښت بېلابېل روغتیایي وسایل هم ولایتي روغتون ته وسپارل شول. نن کوم وسایل چې د عامې روغتیا وزارت له خوا نه د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا ریاست ته راوړل سوي وو چې په مقدار د 14 قلمه جنس دی، په خزینه د څه کم 7 میلیون افغانیو د عامې روغتیا وزارت له خپلې بودیجې نه خریداري سوي وو چې په ده کې موبایل اکسرې ده، 20 دانې پیشن بیډونه دي د مریضانو، ورسره په څنګ کې کومې المارۍ چې د مریضانو دوا او شی پکې ساتل کیږي، او یو قلم په ده کې ډاپلر الټراساوند دی، یو پکې قلم یو عدد پکې ایکو ماشین دی. د میدان وردګ ولایت عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کې ګڼ شمېر سپینې ساحې تر روغتیایي پوښښ لاندې راوستې دي او کوښښ کوي چې ټولو سپینو ساحو ته روغتیایي خدمات ورسوي.